السلام علیکم حکمت الله. امریکای خارجه پالیسي وایي چې د امریکای خارجه پالیسي وایي څه ده. د امریکای خارجه پالیسي چې کوم کوډ دی یا موټو ده هغه چې د بیلنسینګ ډایلیما خبره چې موږ واورو زموږ په ځین کې اول سوال یا خبره دار راځي چې کوم ټاف ټایم امریکا چې ته چور کړی دی یا هغه رشیا دی یا چاینا ده بس مختلفه شیبونه به وي د چاینا په مدد سره به داسې انډایرکټلی به هم وي ډایرکټلی به هم وي خدا مین باډیز ګړل کیږي چې هغه ټاف ټایم امریکا خارجه پالیسي تور کړی دی. د امریکا د خارجه پالیسي چې د څلور ډایمنشن دي یو اورینټیشن دی یو نیچر دی یو ویژن دی یو ټرند دی. په دا څلور ډایمنشن کې د نن امریکا چې د خپل خارجه پالیسي چې دا جوړوي او پر خارجه پالیسي باندې کار کوي. اورینټیشن کې چې د دوه شان دي یو انټرنلایز دی یو ایکسټرنلایز. یو انټرنلایز کوم ډایمنشن دی هغه تول کیږي چې امریکا پر اندرونی چې کوم داخلي چې کوم حالات پر هغه باندې توجه ورکړي او پر هغه باندې کار وکړي. لکه مثال کے طور پر چې کوم ټیم امریکا په افغانستان کې یا په میډل ایست کې په وار اون ټیرر کې تقریبا مور دن 1 ټریلیون ډالر د تقریبا کار په وار اون ټیرر په افغانستان کې خرڅ کړي. نو چې کوم ټیم د دې اکانومي ته نقصان ورسېد نو شم تاسو چې بایز ما چې کوم اکانومي د بربادي نو چې ما اکانومي برباد شول زه چاینا یا کوم رشیا چې دا غوین کوانټر کوي نه سم چې هغه ما ډیسپلیز کې از ګلوبل پاور نو پر خپل انټرنل افیرز باندې توجه ورکړه او دا ته موږ ول کیږي انټرنلایزډ اورینټیشن یعنی یو سکپټیکل ولنربیلیټی پکې راشي کنه چې کوم ټیم د یو اس ای چې د وار ټرینر سو واله و دا سکپټیکل د ملکی سکپټیکل پالیسی ملکیږي د ولنربیلیټی لوجي. دویمه چې دا یو ایکسټرنلایز پالیسی ده. ایکسټرنلایز پالیسی هغه د هاکیش پالیسی ده. لکه مثال کے طور پر کوم ټیم جورج بوش را لیک په افغانستان باندې چې وار اون ټیرر سٹارټ کولو پر افغانستان باندې اٹیک وکړو نو دغه بعد کې بیا چې کوم ټیم چې دغه باراک اوباما را لیک په 2009 کې چې کوم ټیم باراک اوباما خپل فورس ډیر زیات کولو پکې په افغانستان کې تقریبا 2 लाख ستنت ورسوي. نو د دې کوم پالیسی ولا هغه چیز ولا ایکسټرنلایز پالیسی خو ولا پاور انټرنیټ کې امریکا لگاوله جنگ کاوه د طالبان خلاف. نو دا تمل جوړ کیږي هاکیش پالیسی یا که څه په میډل ایست کې موږ د اگزامپل واز هم راکې هاکیش پالیسی ول کیږي یا د دې نامه کې په ویتنام وار کې هم موږ کتل د هاکیش پالیسی ول کیږي. دا چې سولو د اورینټیشن چې د دوه پارت دي یو انټرنلایز پالیسی یعنی خپل داخله حالات باندې فوکس وکړي یو ایکسټرنلایز پالیسی چې کوم داخلي خارجي چې کوم حالات وي په هغه کې انټرفیر وکړي. دویم چې راځو نیچر څه ولکې دوه قسم وي یو کیرټ نیچر وي یو چې د سټیک نیچر وي. کیرټ نیچر چې د نورمال وي مطلب د خلکو سره د مختلفو ملکو سره سافت پالیسی اډاپټ کول تول کیږي کیرټ نیچر ولکې یو چې د سټیک دی هارش پالیسی. لکه برته هغه اگزامپل درکړي جورج بوش اگزامپل ما درکړي د دې نامه کې بیا د ویتنام وار اگزامپل درکو په میډل ایست کې دی اگزامپل درکو یا په افغانستان کې دی اگزامپل درکو نو هغه تمل کیږي سټیک نیچر. دا د امریکا د خارجه پالیسی دویم ډایمنشن د نیچر پارټ یو کیرټ یعنی سافت پالیسی یا نورمال پالیسی ولکېږي یو چې د سټیک نیچر چې په هغه کې هارش پالیسی امریکا خارجه پالیسی اختیار کی. ټرند ترازو په ټرند دا تر ټولو ضروری او امپورټنت ډایمنشن دی د یو خارجه پالیسی. یو چې د ریورسل پالیسی ګوره ریورسل پالیسی هغه تول کیږي مستزبه د ریسنت اگزامپل دار کوم چې کوم ټیم باراک اوباما را پر کلایمټ پولیټکس باندې د ډیر زیات توجه ورکړل چې بای کلایمټ چې دی د کمینګ سنچري یا چې کوم کمینګ ایرز دی یا په روان مستقبل کې تر ټولو غټ تھریټ چې دی و هیومن سکیورټی ته هغه کلایمټ چینج دی. نو باراک اوباما لاړ مختلفو ملکو دوري وکړي په دې کې چاینا اګریکلا او دغه سره پرداش باندې خبره وکړي نور ویسټرن کنټریز لاړ چې بای پر کلایمټ باندې خبره کو د کلایمټ زموږ د روان د دور د پر د مستقبل لپاره تر ټولو غټ سکیورټي ایشو دی. نو بیا چې کوم ټیم ټرمپ را لیک کنه ټرمپ شراله برته هغه چې دا خبره وکړي چې کوم ټیم فاق شارټ فال روان شو مختلف د دې کوم فندز الوکیټ کړي د ډیولپینګ کنټریز لپاره ولې په چې کوم کېټو پروتوکول وصول پاکه ډیولپینګ کنټریز د سیشن انکار وکړي پر مړ باندې داسې کوم پابندیاں دي سانکشنز تاسو نه لګولې خاص کر کې د چټي د رینیوبل انرژي ده. نو ولې زموږ چې ډیولپینګ کنټریز موږ خدای په 1990 شو کولو نو تاسو پرموټ باندې پامدې نه کوم ته بچي امنا کوي نو دغه د پر ویسټرن چې ډیولپډ کم کنټریز ولې هغه فندز لیکټ نو په خیر په پیریس اګریمنت کې راولار سولو چې ټرمپ لو پاګه کوم ټیم د بجټ شارټ فال لاله نو ټرمپ دغه نه وته خو چې جو بایدن برته رالی جو بایدن برته جوان کړي نو دې تول کې ریورسل پالیسی یعنی کم د چا پالیسی ریورس کړي ریورسل پالیسی یعنی د جو بایدن د باراک اوباما پالیسی ریورس کړي یعنی دغه پالیسی ته ولکېږي چې تیر ګورنمنت راغلی وي بل ګورنمنت یا بل داسې ګورنمنت راشي زړې پالیسی نه برته اختیار کړي
صحیح سو دا تل کېږي ریورس پالیسي دا د ټرند یو پارت دی. دویم چې دی کنټینیوټي اف پالیسي وذ سکیل اډجسټمنټ اپروچ. یو دا خبره ده ټیک سو چې اوس مثال تیر ورګ د تیر ګورنمنت لزت تاسو اگزامپل در کوم چې جورج بوش رالی او چې کوم ټیم په واټ اونټاریو کې سٹارټ کړي په افغانستان کې نو بیا دغه د باراک اوباما دا ورالي نو باراک اوباما خو هغه په وار اونټاریو چې کوم بیلټ وار هغه کنټینیو کوي خو مګر په هغه کې کوم سکیل اډجسټمنټ اپروچ ولو هغه کې چې په هغه کې ویریشن رالی که پالیسی کې کنټینیو کله په هغه کې چې شاله سکیل اډجسټمنټ اپروچ سکیل ډاون اډجسټمنټ اپروچ یو سکیل اپ په دا کوم کنټینیوټي او پالیسی وذ سکیل اډجسټمنټ اپروچ په دې کې دوه قسمه راځي یو چې دی سکیل اپ اډجسټمنټ اپروچ دی یو سکیل ډاون اډجسټمنټ اپروچ دی یعنی دا چې په ځلو پالیسی کې ته تیزوالی راولي یا دغه د تیر ګورنمنت په پالیسی کې ته کموالی راولي. اوس مثال کې تور باندې په بعض زیاتوالی دا جورج بوش کوم په افغانستان باندې کوم حمله وکړه پر طالبان باندې د ملا عمر پر حکومت باندې نو چې کوم ټیم فورسز ولو د جورج بوش په دور کې تقریبا کم فورسز هغه ټروپس د نیټو ده نو چې کوم ټیم باراک اوباما رالی نو په 2009 کې دغه سټرنث زیات کړي نو دا ته بیا موږ چې شول کې سکیل اپ اډجسټمنټ اپروچ موږ ورته وایو کچیر د باراک اوباما راغلی وای دغه کوم سټرنث د باراک د جورج بوش هغه کې د ټروپس د نیټو ده چې کوم سکیل هغه کم کړی وای د ته بیا موږ څه شول و د ملک کې سکیل ډاون اډجسټمنټ اپروچ یعنی په د تیر ګورنمنت په پالیسیانو کې تیزوالی راوستانګه په هغه کې نور اډیشن کول یعنی هغه ته چل کې سکیل اپ اډجسټمنټ اپروچ یا په هغه کموالی راوستل وخت سکیل ډاون اډجسټمنټ اپروچ بس خبره د اپ او د ډاون ده. درې څلورم ته چې راځو دا چې تر ټولو زیات امپورټنت دی ویژن او اوس په دا شي کې بس سر خلاص اشاره د امریکا اوس کرنٹ فارم پالیسی څنګه خارجه پالیسی سره کم ده تاسو به 100% و سر په خلاصيږي چې د امریکا د اوس روانه چې کوم موجوده خارجه پالیسی ده دا سره کم ده د نن لیکچر چې تاسو وګورئ ان شاء الله. ویژن چې د ملټری ویژن چې د یو څو قسمه ویژن راځي څلور قسمه ویژن راځي یو چې د جیکسونین دی یو هیملټونین دی یو چې د جیفرسونین دی یو ویلسونین دی. ګورم چې کوم جیکسونین کوم ملټری پاور پروجیکشن دی یعنی چې په هغه په خارجه پالیسی چې په هغه کې امریکا خپل ټروپس یا کوم ملټری یوټیلایز کې که څه فچر بیټل شافل کې که په افغانستان کې که په ویتنام کې که په میډل ایست کې نو دا ته چې مدل کې جیکسونین ویژن یعنی امریکا چې د جیکسونین ویژن باندې کار کوي یا مرټل کې ملټری پاور پروجیکشن. دویم چې دی کچيري امریکا لکه کرنٹ دور کې چې کوم پر اکونومیک پاور پروجیکشن وی یعنی هیملټونین ویژن باندې کار کوي یعنی د مختلفو کنټریز سره خپل اکونومیک ټایز جوړ کی خاص کر کې اوس B3W یعنی بیلډ بیک بیټر ورلد دا چې کوم دی د ډیولپډ کنټریز سره د ویست سره چې کوم اګریمنٹ د پرداشه باندې سوي دي خو څنګه کې فنکشنل نه دي خدا ته موږ ول کېږي جیکسونین ویژن یعنی اکونومیک پاور پروجیکشن دا د یو فورم پالیسی ده کنه پر داغه باندې کار کوي. یو چې دی بایلیټرل پولیټیکل پاور پروجیکشن چې هغه ته موږ ول کېږي هیملټونین ویژن جیفرسونین ویژن یعنی بایلیټرل پولیټیکل پاور پروجیکشن چې جیفرسونین ویژن کې خاص کر کې بلکې د یو اس کوم الینس د پولیټیکل الینس د اسرائیل سره کنه د اسرائیل سره په حماس په جنگ کې د فلسطین په جنگ کې امریکا څنګه 60 ولاړه ده نو دا ټول کې بایلیټرل پولیټیکل پاور پروجیکشن یعنی جیفرسونین ویژن باندې امریکا کار کوي. بل چې دی ویلسونین ویژن هغه ټول کې چې د دوه ملکو بجای امریکا پر 3 4 5 ملکو سره دا یو پولیټیکل الینس جوړ کی چې په هغه ډومین کې د نن دی راولای شي دا سره مختلف ټریډز کوي مختلف ارګنایزیشنز جوړ کی فارمولیټ کی یا مختلف ریجنل یا ایکسترا ریجنل ارګنایزیشنز فریم جوړ کی او پراغه پالیسیز باندې کار کوي. لکه مثال کے طور پر په د کرنٹ دور کې کواد دي څلور ملکو غدي کنه امریکا د څلور ملکو سره چې کوم الینس دی هغه جوړ کړ دی لکه یو کی چې ولا لکه استرالیا چې ولا لکه انډیا چې ولا سوري لکه یو اس ای چې ولا لکه انډیا چې ولا لکه استرالیا چې او لکه جاپان چې نو برته هغه راځو اکثر راځو لکه امریکا چې ولا یونایټډ کینګډم چې او استرالیا چې ولا دا چې دا ته موږ دا ته چې ویلسونین ویژن باندې امریکا کار کوي چې ملټي پولیټیکل پاور پروجیکشن وي دا هغه 4 ډایمنشنز دي چې ما تاسو سره نن ډیسکس کولو څلور ډایمنشنز دي په دې کې موږ څلور ډایمنشنز کم ویلو. نمبر 1 اورینټیشن موږ والی په دویم باندې موږ نیچر والی پر دریم باندې ټرند موږ والی او بل
ویژن والی دا هغه 4 ډایمنشنز دي چې امریکا او حالات ته ګوري په هغه حالاتو مطابق په د خپل 4 ډایمنشنز کې خارجه پالیسي جوړوي او پر هغه باندې عمل درآمد کوي. نو تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې امریکا پر د څلورو ډایمنشنز کې کم ډایمنشنز په کرنٹ دور کې یعنی په موجوده حالات کې کوي او اختیار کړی دی په کم ملکو کې او د کم ملکو سره. امید کوم چې تاسو په دا لیکچر سره خلاصوي وي. تاسو کار کوېسچن وي تاسو کمنټ سیکشن کې لیکئ، ځکه تاسو ماته ایمیل کوئ چې په ډسکرپشن کې ایمیل ایډرس ته. مننه، الله حافظ.